بل کوم یو دی ته یاد کړو اشویتو والا کوم دا یې د بس هغه دا دی وای کار د ملامت مزه نه کوي کار د ملامت مزه نه کوي مینه کې خلت مزه نه کوي بیا وای ته وای کار د ملامت مزه نه کوي مینه کې خلت مزه نه کوي زرا د چکینو چې څوک وګټي دغسې غفلت مزه نه کوي او ښایي چې نن انسان ته واچو خرونو باندې کتې مزه نه کوي خرونو باندې کتې مزه نه کوي او زه خو وایم چې سمې او شپېتمې وي چا وي چې عورتې مزه نه کوي او زه خو وایم چې سمې او شپېتمې وي چا وی چې عورت مدد نه کوي او راشه چې په خپل سره ووینو مرالیږه پته مدد نه کوي او زه چې پیزبانونه ورته واچو ښځو سره نتې مدد نه کوي او ګیره خصونت ده ډېره خلکي خلک عجامت مدد نه کوي او مه راوړه ډالۍ ځان سره مه راوړه مینه کې رشوت مدد نه کوي او یا جلبله غلی شاشنا ویل مو وایي اوچتې مدد نه کوي ټیک شو ډېره مننه آباد اوسې بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ملګرو ستړي مه شئ خشکو ته راغلی یم د دې نه مخکې هم تاسو څه مرکې وکتې ما سره خوا کې ناست عبدالستار جلبل صاحب دی بمبار نه جلبل صاحب دا د هغوی مصره شاعرانو کې دی هغوی سره مرکې هم راغلي دي په ټي وي کې یا نور داسې یو ځای ناستې ډېرې شوي دي مشاعرې به هم ډېرې یو ځای کړي نو مشر مزاحیه شعرونه لیکي نو تاسو یې راسره واورئ او دا هم راته ووایي چې د کوم ځای نه موږ ګورئ السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر جاوید صاحب ډېره مهرباني چې زمونږ کلي ته راغې خیشکو ته راغې او زمونږ موږ ستاسو یاد شو او بیا موږ نه خاص کر یو څو ټکي داسې ریکارډ کول غواړې ستاسو ډېره مننه ستاسو هم مننه جي چې موږ له مدوره ټایم راکړو جی ارشاد جي اورو ستا د ژوند چې ټول نه مزاحیه کم یو دی وایي شیخه په خلوت کې رکاني وکړي وایي شیخه په خلوت کې رکاني وکړي موږ درې بهر څونه باني وکړي او تا خو وایي مینې مسه نه کوم اوس خو دې د شونډو ترانې وکړي او تا ته چا یوه خبره ونه کړه او موږ ته ستغې سپورې زمانې وکړې او نه مني ډاکټر اشنا دې نه مني ته خو ورته ډېرې افسانې ډېر خلک وایي موږ دې نه جلبله خبر نه شو کني خلکو په پرده کې یارانې وکړي موږ دې نه جلبله خبر نه شولو خلکو په پرده کې یارانې وکړي داسې نور هم ووایه راته دغسې ووایه په یاده بس سم ورته ویې نه راغی ووایه یاسې خو راځه که نه کافرې نو وایي نه کوې د ما سره خبرې نو یو ټپه د شونډو پتر ته وکړه ما باندې دې هم وې سندرې نو ویمه چې لاسونه درنه تاو کړم یا محبوبې ښکلې ملغلرې نو وی بیا به درته خپله مینه وښایم خو لږ مې کړه د ځان سره ملګرې نو وایي زه عبدالستار د نه دارېږم ولې زما ګردې لرې نو ووایه ارشاد ته مړ دا ملګري ګورداره کار خلک دي ما زه ټوکې کوم ګپ لګوم دا صحیح دی که نه دا ووایه راته وایه اړم او سزا دا د ګپ د هغوی خپل نمبر تیر که ځه ارشاد وایي څه نازه د مینې به ملا روزي څه ناسه د مینې به ملا روزي خو کومه ټیلیفون خو چې مې پلا روزي وایي پرې مې د چې ستا نامه مې خوله کې وي پرې مې د چې ستا نامه مې خوله کې وي پرې مې د چې سا مې په ګلا روزي او ښې ډېرې منښتې مې منلي دي خدایه ګره کوره مې ګلکا روزي او بیا به د اغلاګانې ډاکې څوک کوي بس که د تاڼې نه تاڼې دا روزي بیا به بارانونه کېږي ګورې به بس خو که د دې کلي پټوا روزي او سر به د عوامو سلامت شي خو بس خو که د دې ملکه سرکار روزي
وای خرونه مو د چین د سره دار کړل او کډه کړي د کلي نه خرکار وځي او بعد دا کلی ډاکوانو ته ورپاتې شه او ځي ترې نه جلبل عبدالستار وځي په مزه مزه غزل ووې نو تا راته غوسه کې ښه پچل ووې وایي مونږ د ژوند تودې سړي لیدلي دي وایي څه دی راته مخ څه دی وربل ووې او تا سترګې بدلې کړې پردې دې کړم خو ما راته زڼګې ووې ګوګل ووې وایي خلکو لیونې راته ویل که نه خو تا راته د هر چا نه اول ووې وایي زه د محبت کې سوځولی یم نو ځکه خو دنیا راته جلبل ووې ډېر ښه دی ډېر ښه دی یو نظم دی دا استاد جي وایي دا ویل غواړي شپېته والا شپېتو والا ومو خبره کتاب ویم هغه د ما ذهن ته نه راځي زه چې کوم درته یاد دی راته سور ووایه ځه او وایي پخوا چې مې ویشله په غریبو ناداني وه پخوا چې مې ویشله په غریبو ناداني وه ما کړې قرباني وه وایي دا ځلې مې ساتلې ټوله غوښه اماني وه ما کړې قرباني وه وایي مې په 10,000 د چم د سوداګره اخیستې و بېخکره وایي 15,000 مې برخه وه نو دومره خو ګراني وه ما کړې قرباني وه وایي سرمنې د ملا وه د ټولو پې سلا وه راوړې مې په ملا وه وایي کسا پرې رالوم په بیه ایستې ستوماني وه ما کړې قرباني وه وایي خپې دغسې تقسیم شوې 2-3 شولې 2.5 شوې د خوار نه د یتیم شوې او د کونډو پکې نه رسېده غوښه مې داني وه ما کړې قرباني وه وایي څه لرې څه کلمې وې ویشلې مې یومې وې پرودې د جمعې وې او زیاتې مې کوې نه شول آخر مسلماني وه ما کړې قرباني وه وایي نه ژبه ښایسته وي چې خورې یې ښه پسته وي وایي صورت یې جوړه شوې مې تالي کې پرې خاني وه ما کړې قرباني وه وی مازغه مې د ویشه او جنګ به پرې همیشه د امریش او د قریشه وي کورونه مو په خپلو کې په دې دښمني وه ما کړې قرباني وه نو بس خدای درته جاړم بخښنه درنه غواړم پروانو رکو لاړم وي جلبل به بختور وي که پې ستا مهرباني وه ما کړې قرباني وه ډېره مهرباني دا ملګري وایي یاره وي او دغه ووایي جي دا ترشي ترشي ورته یادې که هلکه ښه وایي وي اکو بکو دروغ وایي رښتیا نه اکو بکو دروغ وایي رښتیا نه بس د دې نه نور څه نشته ویړیا نه وي دا نوسې د خپل نیکه سره په جنګ و چې انګور مې نغوستیانیا نه او هسې شپ شپ کول بوسو کې اوبه دي هسې شپ شپ کول بوسو کې اوبه دي وي راته ها وکړه جانانه او یا نه وایي چې رقیب مې په کوڅه کې رایسار کړو وي په قرآن یې راته ووایي چې بیا نه او وي زیاتي خور وسې شندې پکې وکړې وایي چې نشته بیا راتله په دنیا نه وي زیاتي خور وسې شندې پکې وکړې وایي چې نشته بیا راتله په دنیا نه وی حج روجا منځ او زکات واړه دي فرض حج روجا منځ او زکات واړه دي فرض خوند کوي خو چې پکې وي ریا نه وی بره خیجي الوګان که کچالان دي وی ملاویږي په 15 او 80 نه وی غریبه غریبې کې خوره غریبه اوس به زړه خورې خو چې ولې او لوبیا نه او وی ښه ته ښه او بد ته بد ویلی نه شي ښه ته ښه او بد ته بد ویلی نه شي یه جلبله ته ډوډۍ خورې ګیا نه وی خلکو په للمه کې سپرلي وموندو خلکو په للمه کې سپرلي وموندو ما په خپل کور کې دلي وموندو وایه د چا زلفو کې وپېرمه وایه د چا زلفو کې وپېرمه ګله ما دا دې سورګلي وموندو دغه ریبار د خلکه وپېژنې دغه ریبار د خلکه وپېژنې یار مې د دې سړي په خولې وموندو او زما د زړه غمې دې روکې نه کړې زما د زړه غمې دې روکې نه کړې یاره که چېرته دې سلې وموندو او هغه محبوب و هغې داسې نه دی هغه محبوب و هغې داسې نه دی چې د ریا په مسلې وموندو او جلبله خان د خوشحالېږه ورته جلبله خان د خوشحالېږه ورته چې د کبابو کې نلي وموندو ټیک شو ډېره مننه یو کلام بل ووایه نو بس دی په یاده درته کم یاد دی ووایه
وای درته مې وې ده چې تو یا محبوبې ده چې تو اوربل خور دې په مخ شونډې دې سرې ده چې تو د ورځې ته لرا دې چېرته د شپې ده چې تو د محبت په لاره خپیا بلې خپې ده چې تو وایي دا د جلبل ده یم که مې منې ده چې تو پرېږده ښه خوښه یې نه ټیک شوه ډېره مننه جلبل صاحب مننه آباد اوسې ډېره مهرباني مننه چې ستا دین دا ګډوډ ټکي خوښ شو نه په دې ډېره مننه خوشحاله مهرباني جی